السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتم. هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې په باینانس کې د سپاټ ټریډ لپاره SL یعنې سټاپ لاس کیږدو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. ستاسو یو لایک یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي. زیاتره ملګري دا وایي چې په د باینانس کې بیا په تېره بیا په د سپاټ ټریډ کې د OCO یعنې د سټاپ لاس لګول دا بیا بیخي سخت یعنې مشکل کار دی. هغه فیوچر چې دی هغه خو زه نه کومه، خو په هغه کې هم اسان دی. څنګه کولی شي چې په سپاټ کې ټریډ ونیسو، په سپاټ کې سټاپ لاس کیږدو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایمه. ښه راځو په ویډیو پیل کوو. مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړم بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. راځو په باینانس ورته کلیک اخلو. که ما په باینانس ورته کلیک واخیستو، ما دلته یو پوزیشن نیولی دی سول USDT ما د $60 نیولې ده. راځو دلته به راشو. سول USDT چې دا یې اوس اوسنی قیمت یې 1.4 مارکیټ څخه ډمپ شوی دی، څخه پمپ او ډمپ کې دی. تر اوسه پورې کوم پوزیشنونو سره احتیاط کوئ. خو په نن ویډیو کې درته د سپاټ څنګه کولی شو چې په سپاټ کې سول واخلو، یعنې هغه بیا خرڅ کړو، هغو ته بیا سټاپ لاس کیږدو. نو کله چې تاسو سول اخلئ بیا به تاسو راشئ په دې کرسر که تاسو ګورئ دې کرسۍ اول به راشئ دلته بای سیل مارکیټ پریس ټوټل بای. دا لومړي سر کې درته لیکلی دي چې بای معنی لري چې واخلئ. آیا تاسو یې اوس اخلئ؟ هو زه یې اخلم، سمه ده. دویم کې درته لیکلی دي چې مارکیټ، دا وینئ مارکیټ. تاسو به دلته راشئ په دې مارکیټ به ورته کلیک واخلئ. لیمیټ مارکیټ سټاپ لیمیټ سټاپ مارکیټ ټرایلینګ OCO الجو. تاسو به دلته په دې مارکیټ ورته کلیک واخلئ. په دې مارکیټ وینئ، په دې مارکیټ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې مارکیټ ورته کلیک واخیستو بیا به تاسو راشئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. بیا دا راشئ په دې ځای کې داسې څومره ډالر وي په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. هغه طریقه د پوزیشن نیولو طریقه بیا درته ښایم. په اوسنۍ ویډیو کې درته یوازې سټاپ لاس ښایمه. دا به شئ په دې سیل به ورته کلیک واخلئ او په دې مارکیټ کې به تاسو ورته راشئ په دې OCO به ورته کلیک واخلئ. وینئ په دې OCO به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو تاسو به دلته TP لیمیټ ورکړئ. TP لیمیټ ورته ږدمه مثلاً 101 دا زما TP ده. 101 دی چې مارکیټ ورسیږي زما دا پوزیشن دې بند شي. 180 اوسنی قیمت 181 ټارګیټ چې ووهي ماته دې دا پوزیشن بند شي. SL ته ما ورته کږدم، SL ورته کږدم مثلاً 130 ته چې دا راورسیږي دغه سول چې 130 ته راښکته شي زما دا مارکیټ د پمپ شي، نه غواړم چې نور تاوان وکړو. SL لیمیټ دې څومره شي دا هم ورته لیکمه چې 130 دې شي. اماونټ د سول څومره سول دې خرڅ شي ورته وایم چې ټول دې خرڅ شي. نو راځو بیا په دې سیل سول باندې ورته کلیک اخلو. زموږ او تاسې آرډر به کریټ شي. ومې زموږ او تاسې SL او TP لیمیټ شوه. سول USDT سټاپ لاس لیمیټ SL 2025 د لسمې په 20 شپږ بجې 10 ثانیې. فیلډ اماونټ د مکمله اندازه چې د 0.108 دی. پریس قیمت 130 کنډیشن 130 کې حالت کې د زما دغه پوزیشن بند شي. سول USDT فیلډ اماونټ 0.0 پریس قیمت چې دا 191 لیمیټ مارکیټ په دا 191 کې د ماته خرڅ شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو څنګه کولی شو چې د سول USDT لپاره یا په سپاټ مارکیټ کې د نورو کرنسیانو لپاره موږ او تاسې SL یعنې سټاپ لاس کیږدو. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې درته باینانس هم تشریح کومه. کریپټو څه شی دی؟ کریپټو یو زبردست بلاک چین دی که نه، په ټوله نړۍ کې نمبر 1 دی. 1,02,203 داسې قیمت یوه BTC لري ډالره. پوه شوئ؟ نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو لپاره حتما راسره فالو شئ، حتما راسره ملګري شئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.